لخر د مخ په وړاندې دی روان غازي عمر. کنفرانس ډېر مثبت کنفرانس دی. په ټوله کې معنا دا د ضرورت ویني د افغانستان سره تعامل تعلق په مجموع کې زموږ مشرتابه خپلو ټولو سیاسي او پوځي مخالفینو ته د عمومي بخښنې په کولو د افغانستان د سیاسي تحولاتو په تاریخ کې د زغم او یو بل منلو د فرهنګ بنسټ سیاسي اختلافاتو له امله له دندې ګوښه کړي نه دي. تر 100,000 زیات ځوانان مو د ملي اردو او تر 180,000 پورې مو د ملي پولیسو لیکو ته جذب کړل. د اذان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. د ازبکستان په تاشکند کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس پیل شوی دی. په دغه کنفرانس کې د امریکا، برتانیا او اروپایي ټولنو په ګډون لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو برخه اخیستې وه. دا چې په دغه سازمان کې د څه په اړه خبرې شوې دي، د افغانستان استازي پکې څه ویلي دي، د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو استازي څه ویلي دي. په دغه کنفرانس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي مکمله وینا او همدارنګه د ښاغلي انس حقاني مرکه له رسنیو سره دا ټول درته په دغه لنډه ویډیو کې وړاندې کوو. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې شئ. د سیمه ییزې همکارۍ د بهیر چټکول او د افغانانو په ګټه د سیمې د هیوادونو د مرستو همغږي کول د دغه کنفرانس اصلي هدف ښودل شوی ده. د دغه کنفرانس ګډونوالو له جګړې وروسته د افغانستان د ثبات، امنیت او بیا رغونې پر چارو غږیږي او پر دې تړاو خپل وړاندیزونه او تګلارې وړاندې کوي. د افغانستان له اړخه دې کنفرانس ته د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په مشرۍ یو پلاوی ورغلی ده. ښاغلي متقي د تاشکند کنفرانس ته په وینا کې وویل چې د دوی حکومت اقتصاد محوره سیاست تعقیبوي، له ګاونډیو او ټولو نړۍ سره ښې او غوره اړیکې غواړي. هغه وویل چې دوی غوښتنه دا ده د افغانستان د نورو هیوادونو د سیالیو پر ځای د همکاریو په مرکز بدل شي. ښاغلي متقي خپل کنفرانس ته پر خپله 15 دقیقیزه وینا کې وویل زموږ مشرتابه خپلو ټولو سیاسي او پوځي مخالفینو ته د عمومي بخښنې په کولو د افغانستان د سیاسي تحولاتو په تاریخ کې د زغم او یو بل منلو د فرهنګ بنسټ کېښود او د 4 لسیزو د غچ اخیستنې بدمرغه دود پای ته ورسید. نه یوازې عمومي بخښنه وسوه، بلکې د نظام په منځنیو کچو او آن د وزارتونو تر معاینتونو او مهمو ریاستونو پورې د پخواني نظام کارکوونکي کار کوي. موږ هیڅوک د سیاسي اختلافاتو له امله له دندې ګوښه کړي نه دي او دا ډول چلند د افغانستان د تحولاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې ترسره کیږي. د هیواد امنیتي بنسټونه مو ورغول. تر 100,000 زیات ځوانان مو د ملي اردو او تر 180,000 پورې مو د ملي پولیسو لیکو ته جذب کړل. اوسنی ډاډمن امنیت د دغو او متخصصو امنیتي مسؤلینو او ځواکونو د هڅو پایله. ښاغلي متقي پر خپله 15 دقیقیزه وینا کې وویل د دوحې په تړون کې طالبانو له نړیوالې ټولنې سره ژمنه وکړه چې هیڅ ډله یا فرد ته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر خلاف د فعالیت اجازه نه ورکوي. د دوحې هوکړلیک کې راغلي طالبان په خپل هیڅ غړي او د القاعده په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه د چا امنیت ته ګواښ کړي. ښاغلي متقي وویل د سیمې او نړۍ امنیت د افغانستان امنیت ګڼي چې له یو بل سره تړلې ده. ښاغلي متقي همدارنګه وویل له سیمې او نړۍ څخه هم توقع لري چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپله هڅه او مرسته ونه سپموي. له متحده ایالاتو توقع لري چې د دوحې د توافقنامې په لومړۍ برخه چې د دوی مسؤلیتونه پکې یاد شوي پر هغو کړو ژمنو او تعهداتو باندې عمل وکړي. د تاشکند کنفرانس د لومړۍ وقفې په څنډه کې د روسیې خاص استازي ښاغلی زمیر کابلوف او پلاوی د بهرنیو چارو وزیر او مل هیات سره وکتل او د کنفرانس د اهمیت پر شمول یې پر یو شمېر مهمو تجارتي او ترانزیټي موضوعاتو خبرې وکړې. باید وویل شي چې ښاغلی کابلوف په کنفرانس کې د افغانستان په اړه وینا درلوده او په امریکا یې غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شتمني پرته له قید او شرط څخه آزاده کړي.
د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی امیر خان متقي همدارنګه په تاشکند ناست کې وویل د نړۍ له ټولو هیوادونو سره د متقابل احترام او دوه اړخیزو مشروع ګټو په چوکاټ کې مثبت تعامل ته چمتو ده او د نړۍ له هیوادونو هم غواړي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. نوموړی وایي د سیمې، نړۍ او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلی ده، نو د امنیت تامین ته جدي پاملرنه لري او له سیمې او نړۍ هم هیله لري چې د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپله هڅه او مرسته ونه سپموي. امیر خان متقي زیاتوي د دوحې تړون له نړیوالې ټولنې سره یې کړې ژمنې عملي کړي او له امریکا یې هم غوښتي دي چې د یاد تړون ژمنې عملي کړي. همدارنګه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په لیدنه کې ویلي چې د تاشکند غونډه د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره جوړه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي چې نوروف د تاشکند ناسته کې د افغانستان د لوړپوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړه او ویلي دي چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي څو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. نوروف په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د وروستیو پرمختګونو د افغانستان له لارې د منځني او سویلي اسیا ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا هرکلی کړی ده. هغه زیاته کړې ده چې ازبکستان ولسمشر د افغانستان سولې او ثبات ته ځانګړی پام کوي او له دې فرصت څخه په استفادې د ترمز مزار شریف، کابل او پیښور پر ریل ګاډي په جدیت سره کار کوي. هغه ویلي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به منځني او سویلي اسیا له یو بل سره وصل شي او له دې لارې به د افغانستان اقتصاد ډیره وده وکړي. د شنونکو په وینا امریکا د قطر په مذاکراتو کې د وتلو لپاره د میګي لار غوښتله چې د طالبان مشرتابه په خپل سیاسي بصیرت او تدبر سره د میګي لاره ورکړه او دوی ولاړل. اوس بیا د سیاسي تعامل او ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره د وړو پوزه غواړي. اسلامي امارت ته پکار ده چې بیا په خپل سیاسي بصیرت او تدبر د وړو پوزه ور جوړه کړي. همدارنګه د اسلامي امارت مخکښ او لوړپوړي غړي ښاغلی انس حقاني هم د رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې په دې غونډه کې د ګڼ شمېر هیوادونو له لوري مثبتې او د افغانانو په ننګه خبرې شوي دي او په امریکا غږ شوی تر څو د افغانستان له بانکي سیستم څخه بندیزونه لري او د افغانانو کنګل شتمني بیرته آزاده کړي. ښاغلی حقاني وویل کنفرانس ډېر مثبت کنفرانس دی. په ټوله کې معنا یې دا ده چې نړۍ افغانستان ته د یو مهمه اړتیا په سترګه ګوري او معنا یې دا ده چې دنیا افغانستان ته ضرورت یې ویني د افغانستان سره تعامل د تعلق په مجموع کې اکثریت په لوریو کې مثبت خبرې وکړو تر اوسه پورې. وروسته هم امید دی چې نور هم ښې خبرې وشي، ښه پرمختګونه ولرو. سیمه ییزو هېوادونو چین، روسیې او د نور استازو ډېرې ښې خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع د افغانستان د ملت حق کې اواز پورته کړو. د دوی کنګل شوې شتمنۍ د ازادۍ غوښتنه یې وکړه. همدغسې د بانکي سکتور سره، بانکي سیستم سره د همکارۍ خبره چې د امریکا د استازي لخوا هم وشوه چې کومه همکاري ورسره شوې. دا په مجموع کې مثبت ټکي ډېر پکې دي او دا په دې معنا ده چې دنیا هم افغانستان ته ضرورت لري، افغانستان هم دنیا ته ضرورت لري او کومې ستونزې چې په منځ کې موجودې دي هغه به یو بل په ګډه هماهنګۍ په همکارۍ سره حل